راشد خان د خلکو ازار ووهه، خپل مقامونه یې له لاسه ورکړل. د کرکټ نړیواله شورا په نوې درجه بندۍ کې راشد خان له خپلو مخکینیو مقامونو شاته تللی. سلام او وخت مو په خیر. د ویډیو له شریکېدو وړاندې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل. راشد خان چې د روان نړیوال جام د توپ اچونې په برخه کې د پام وړ کارکردګي ونه ښوده، د ورځنیو لوبو په نوې درجه بندۍ کې د دویم مقام څخه اتم مقام ته غورځېدلی دی. بومرا په خپل لومړي مقام، د راشد دویم مقام د نیوزیلینډ ترینبورډ نیولی، ورپسې رباډه، عمران طاهر، مجیب رحمان، میچل سټارک او راشد خان دي. همدارنګه راشد خان د ورځنیو لوبو د آلراونډرانو په درجه بندۍ کې له دریم مقام څخه څلورم مقام ته غورځېدلی دی. شکیب الحسن په همغه لومړي مقام کې قرار لري، دویم مقام کې بن سټوک. شکیب الحسن په همغه لومړي مقام، په دویم مقام بن سټوک، نبی دریم مقام ته تللی، عماد وسیم څلورم او راشد خان ورپسې پنځم مقام کې ځای لري. د راشد خان د شاته تګ لوی لامل همدا دی چې په روان نړیوال جام کې د توپ اچونې او نه هم د توپ وهنې په برخه کې کوم مثبته پایله درلوده. راشد خان د نړیوال جام په 9 لوبو کې یوازې 7 ویکټې واخیستې او 105 منډې یې وکړې. بلخوا یو شمېر افغانان وایي چې د راشد خان د شاته تګ او نه ځلېدو لوی علت د هغه کبر او ډلهبازي وه، پر ځان زیات نازېدو او هغه پخوانی کوښښ یې نه کوه. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.